د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نږدې 3 میاشتو سوداګریزو لارو تړلو سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت راپور ورکړی چې د دې لارو تړلو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 40% کمه شوې ده. وزارت دا هم زیاته کړې چې پاکستان ته د افغانستان صادرات په 2015 کال کې له 819 میلیونه ډالرو څخه ډېر 500 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په تیرو کلونو کې له بې ثباتۍ ډکه پاتې شوې او له ناندریو ډک ډیری پړاوونه یې تیر کړي دي. دغه سوداګري څو ځله د سیاسي او پوځي کړکېچونو له امله درېدلې ده. نږدې 3 میاشتې کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې پاتې دي او راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د افغانستان و پاکستان ترمنځ سوداګري 40% راکمه شوې ده. با گذشت 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان، تجارت بین دو کشور کاهش قابل ملاحظه داشته است. آمارهای 2 سال اخیر نشان می‌دهد که میزان تجارت بین دو کشور تا 40% کاهش یافته است. بر بنیاد آمارهای دیجیتالی دو کشور در سال 2024 حدوداً 2 میلیارد و 461 میلیون دلار تجارت داشتند، اما این رقم در سال 2025 با 1 میلیارد و 766 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال 2024 حدوداً 817 میلیون دلار بوده، اما این رقم در سال 2025 با 505 میلیون دلار رسیده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وایي د افغانستان د صادراتو کچه په 2024 میلادي کال کې 819 میلیونه ډالر وه، خو په 2015 کال کې دا شمیره 550 میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. برای اینکه امنیت و مسئولیت تجارتی در افغانستان تضمین شود ما نیاز داریم که متکی به کشور نباشیم، سایر بدیلا را در نظر بگیریم. طبیعتاً که بدیلای دیگر باعث میشه که اقتصاد تجارت افغانستان رشد بیشتر داشته باشه، گرایش تجار برای وارد شدن در میدان تجارت بیشتر شود. در کنار اینا قدرت چانه‌زنی افغانستان در مذاکرات تجاری در منطقه بالا میره و وابستگی افغانستان به یک مسیر محدود به عنوان یک نقطه ضعف در تجارت منطقه مطرح نمی باشه. این شگوفایی اقتصادی و تجارت افغانستان را از محصور بودن به یک کشور نجات داده و مسیرهای تجارت و ترانزیت را شگوفا می‌سازد. کتونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پوځي نښتو وروسته درېدلې او د دواړو خواو سوداګرو څو ځله د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو پایله یې نه ده ورکړې. د دوی په وینا اسلامي امارت ټینګار کوي چې دغه لارې به تر هغه وخته بیرته پرانیستل نشي څو پورې چې پاکستان په لیکلې بڼه ډاډ نه وي ورکړی چې سوداګري به د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه نه کاروي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې په دې وروستیو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. په پلخمري کې د ځینې ټیټ عاید لرونکي وایي چې دوی نشي کولی په لوړه بیه خواړه واخلي او له حکومت څخه غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو بیې مدیریت کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې له تړل کېدو او د توکو په واردولو محدودیتونو سره د بغلان ولایت په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. اوس مهال د ښار په بازارونو کې د خوراکي توکو، غوړیو، وریجو او ځینو نورو توکو بیې له 300 افغانیو زیاتې شوې دي چې د زیاتوالي د ټیټ عاید لرونکو کورنۍ لپاره جدي اندېښنې رامنځته کړي دي. قیمت‌ها نرخ آرد، روغن، برنج روز به روز به افزایش از قیمت شده رئیسه. باید از دولت ما تقاضای مهمی است که روند کنترل مواد خوراکه را بگیرد. د پلخمري اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په بازارونو کې د نوي کنټرولونو په لګولو سره د خپلسري نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. خواست ما همین است که آرامی خود شکر از در وطن، همین نرخ نوا یک ذره قیمتی شده، مردم فقیر شده، قدر نمیتونن یک بوجیارد مثلا فعلا 1400 روپیه کسی خریدن نمیتونن. د بغلان ولایت په مرکزی بازار کې پلورونکي وایي چې که څه هم په دې وروستیو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت کم شوی، خو د سوداګریزې لارې تړل کېدو خوراکي توکي په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي دي. نرخ‌ها خو نسبت در چند پیش تقریبا 20 روز 15 روز پیش 1 لیتر روغن 920 روپیه 930 روپیه بود، اما فعلا روغن 1310 روپیه است. به خاطر رابندی فعلا قیمت‌ها بالا رفته. یک بشک روغن 10 لیتر 400 روپیه رفته، یک بوجی برنج سیل پاکستانی به 1000 بالا. برنج بلند است، روغن برند است، دیگه جنسی داخل وطن هم خودش
بلند شده. د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي چې د بازار د تنظیم او د زیاتې بیې د مخنیوي لپاره پلورونکو ته د نرخونو ځانګړي لیستونه پیښل شوي او د هغو پلورونکو پر وړاندې به قانوني چلند وشي چې له دې نرخونو سرغړونه وکړي. الحمدلله د امارت اسلامي پر اتک سره د کمیسیون ایجاد شوی ده او مسؤلین د امارت اسلامي هغه ډیر کوشش کوي چې نرخونه کنټرول کی او نرخ باید کته وي د هر شیانو. اوس الحمدلله نرخونه ډیر ارزانه دي، لوړ شوي نه دي او د من کوشش هم دا ده چې نور هم د دې نه کته سي او په ارزانه یې شیان. نو اوس الحمدلله دا نور بندرونه چې خلاصیږي نو کوم محصولات چې هغه دلته نه دي هغه وارد سي وطن ته، نو انشاءالله د نرخونه به ډیر ټیټ سي. د خامو موادو بیه په داسې حال کې لوړه شوې ده چې په پل خمري ښار کې ډېری کورنۍ له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي او له حکومت د بازارونو د کنټرول لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په تخار کې د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع تر نامه لاندې د علماو او قومي مشرانو په ګډون یوه لویه غونډه ترسره شوه. په تخار کې د اسلامي نظام د پیاوړتیا او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع تر نامه لاندې د علماو او قومي مشرانو په ګډون یوه لویه عامه غونډه ترسره شوه. د غونډې ویناوالو د اسلامي امارت سیمه ییز چارواکو په ګډون ټینګار وکړ چې موجوده اسلامي نظام د افغانانو د ډیرو قربانیو پایله ده او د هیواد ټول وګړي باید د هغه د ساتنې لپاره هڅې وکړي. د دنیا دویم ابر قدرت ته شکست ورکړ، دریم ځل بیا په دنیا کې یو ابر قدرت چې ځان ته ډیر زورواکی و. بیگون جمعی عرب ها بزرگان نشسته بودن، بیگونا تعجب میکردن که ما به شما تعجب هستیم که در مقابل امریکا کسی حرف زده نمیتونه. این خب بجای خود بان که در مقابل امریکا کسی تفنگ راست کنه، عسکری امریکایی را بزنه، او را اسیر کنه و باز به صدای بلند اعلان کنه که امریکایی‌ها را ما کشته ایم و ما اسیر کردیم. عالمانو او قومي مشرانو په اوسنیو حالاتو کې د ملي یووالي پیاوړتیا، د قومي ډلو ترمنځ پیوستون او د ویش مخنیوی د خلکو اساسي مسؤلیتونه وګڼل. دوی په خلکو همغږ وکړ چې د یو باثباته متحده او خپلواکه ټولنې د جوړولو لپاره یو ځای کار وکړي. وقتی که برای کفار منافقین گفته شود که شما در زمین فساد نکنید، ابو داود حدیث روایت میکند تخار خالقان اولیاء و بزرگان را در بطن خیش دارد. یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې دا هم ویل چې د اسلامي نظام ملاتړ یوازې یو شعار نه دی بلکې یو ملي او مذهبي عقیده ده چې باید د عمل سره مل وسي. پیشنهاد ما باز هم به ملت همیست که از اوامر حکومت، امارت، نظام اطاعت بکنند. هر کشور یک نظام می داشته باشه، هر کشور یک حکومت می داشته باشه. افغانستان هم لله الحمد یک کشور اسلامی و یک کشور آزاد و یک کشور مستقل هست. د غونډې په پای کې ګډونوالو د نظام د هیواد د خپلواکۍ او اسلامي ارزښتونو څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.